أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو هوم بایولوژي نن ټاپک زما د ریسپیریټری پیګمنټس دا ټاپک چې دی د سیکنډ ایئر بایولوژي ده د 12م بایولوژي ده اولنی ټاپک دی ځان به زما خبرې به غور باندې واورئ چې تاسو به دې باندې پوه شئ. اوس دې ټاپک ته تاسو څه کوئ دا لیکل دی ریسپیریټری او بیا لیکل دی پیګمنټس. نو دا ریسپیریټری دا ټکی چې دی دا وته دی د ریسپیریشن نه او ریسپیریشن داسې یو پروسس دی چې هغه موږ له انرژي راکوي. اوس دا بل ټکی چې دی نو دا چې دی پیګمنټ دی. نو پیګمنټ موږ دې څیز ته وایو چې یو رنګ موجود وي نو هغې ته چې دی موږ پیګمنټ وایو. کوم څه چې تاسو وینئ هغه رنګارنګ دي ته موږ پیګمنټ وایو. نو اوس زموږ په جسم کې د ریسپیریشن لپاره یعنی ریسپیریټری پیګمنټ چې دي هغه کم یو دي. داسې کم پیګمنټ دي چې هغه زموږ په بدن کې موجود دي او هغه د ریسپیریشن پروسس په دې عمل کې چې د هیلپ ورکوي او موږ له انرژي راکولو کې مدد ورکوي. خو یاد ساتئ دا پیګمنټ چې دي نو دا ډېر زیات اهم دي. اصل کې دا پیګمنټ چې دي دا په دې کې اولنی پیګمنټ چې دی نو هغه ته موږ وایو هیموګلوبین HAE هیموګلوبین او دویمې کوم پیګمنټ چې دی نو هغه ته موږ وایو مایوګلوبین MYO او بیا دی ګلوبین. اوس دا خبره یاد ساتئ کوم هیموګلوبین او مایوګلوبین چې دي د پر RBC یعنی پر ریډ بلډ سیل کې چې دی موجود دي او ریډ بلډ سیل داسې خلیې دي چې هغه زموږ وینه چې دی جوړوي. خو د دې دواړو کار سره د هیموګلوبین او د مایوګلوبین د دې دواړو کار چې دی یو دی. دا دواړه دا چل کوي چې د اکسیجن وړي. خو اکسیجن چې کله وړي نو مایوګلوبین چې دی یو ځای ته وړي او هیموګلوبین چې دی د بل ځای ته وړي. نو دواړو وضاحت کوم چې تاسو پوه شئ. نو اول به موږ راوالو چې هیموګلوبین چې دی دا څه ته وایي. نو هیموګلوبین یاد ساتئ دې ته دویمې نوم موږ وایو میټالو پروټین. دې ته بل نوم موږ وایو میټالو پروټین. اوس پروټین خو چې دی هغه زموږ سره پروټین دی په موږ له حرکت کولو کې چې دی مدد راکوي. خو دلته کې دا بل ټکی استعمال شوی دی میټالو اصل کې چې دی نو دا چې دی موږ آیرن ته وایو. یعنی هیموګلوبین داسې یو مالیکیول دی چې دی ته موږ میټالو پروټین ورته موږ وایو. خو میټالو دا زموږ سره څه دی دا آیرن دی او پروټین دی. د دې دواړو په جمع باندې چې دی دا زموږ سره دا هیموګلوبین چې دی جوړوي. اوس د دې میټالو پروټین او آیرن چې دی څه کار دی د آیرن چې دی په خپل الفاظو کې چې دی موږ وسپنې ته وایو. خو د دې مطلب دلته کې وسپنه نه دی خو هغه شان طاقت ورکوي لکه څنګه چې د وسپنه طاقت ورکوي. نو دغه شان د آیرن چې دی زموږ جسم له زموږ بلډ له دغه شان طاقت ورکوي او دا هیموګلوبین چې دی جوړوي. دا هیموګلوبین څه چل کوي داسې چل کوي چې دی ټرانسپورټ اکسیجن د یو ځای نه بل ځای ته د اکسیجن چې دی راوړي. خو څنګه وړي کله چې د اکسیجن زموږ د بدن ته چې دی ننوځي. اوس اکسیجن چې دی زموږ د بدن ته راغی نو دا اکسیجن دا چل وکړي چې دی د هیموګلوبین سره چې دی ځان ټچ کړي. دا اکسیجن ولې کې د هیموګلوبین سره چې دی ځان یو ځای کې هیموګلوبین پورې چې دی کلک ونښلي. چې کله د هیموګلوبین په کلک ونښلي دا هیموګلوبین چې دی په دې RBC کې موجود دی. نو دا چې کله سرکولیشن زموږ سره کېږي چې په کوم ځای کې د اکسیجن ضرورت وي نو دا هیموګلوبین ولې کې دا اکسیجن چې دی د ځان لري. چې کله دا اکسیجن د ځان لري نو یاد ساتئ اکسیجن چې په کوم ریاکشن کې استعمالیږي نو هلته کې زموږ سره برنینګ کېږي. برنینګ مطلب دا دی چې د هغه ریاکشن په نتیجه کې زموږ سره هیټ خارجي او کله چې دا هیټ خارج شي نو دا هیټ چې دی د کاربن ډای اکساید په شکل باندې چې دی راوځي. نو دا د هیموګلوبین کار دی. نو هیموګلوبین چې دی دا زموږ سره ظاهریږي په HB باندې او پیره د بیا موږ ریپیټ کړي دا په HB باندې ظاهریږي. دې ته موږ میټالو پروټین وایو. دا میټالو دا ټکی د میټل نه وتی دی. دا اصل کې زموږ سره چې دی آیرن دی او د دې هیموګلوبین دا کار دی چې دا د اکسیجن سره یو ځای شي او دی په دې جسم کې ګرځي. اکسیجن او دا هیموګلوبین یو بل پورې کلک ونښلي. دا چې کله په وینه کې زموږ سره سرکولیشن کوي بدن کې ګرځي نو په کوم ځای کې چې د اکسیجن ضرورت وي نو دا هیموګلوبین ولګي دا اکسیجن هغه ځای چې دی ورپېري ریلیز کړي. چې کله ریلیز کړي نو دا اکسیجن چې دی په ریاکشن کې یو شي هلته کې هیټ پیدا شي او د هیټ په نتیجه کې چې دی هغه سیل ته هغه ځای ته هغه ټیشو ته چې دی انرژي میلاو شي او د هغې په نتیجه کې کاربن ډای اکساید چې دی هغه راوځي. نو د هیموګلوبین د کار دا دی چې دی ټرانسپورټ اف ګیسز کوي. بل دویمې زموږ سره مایوګلوبین دی دا ظاهریږي په MB باندې په شارټکټ چې کله موږ ظاهرو دا په MB باندې ظاهریږي او د ده کار هم دا دی چې د ټرانسپورټ اکسیجن دې شکل کې د هم چې د اکسیجن زموږ سره ټرانسپورټ کوي
خو اکسیجن کوم ځای ترانسپورټ کوي دا یاد ساتئ د مایګلوبین کار دا دی چې د مسلز ته اکسیجن چې دی ترانسپورټ کوي او مسلز چې دی موږ پټو ته وایو او یاد ساتئ په ثابت جسم کې زموږ سره 600 مسلز دي او کوم ځای کې چې مسلز موجود دي نو هغه ځای حرکت کوي په کوم ځای کې چې هم مسل موجود دي نو دا مایګلوبین دا کار وکړي چې د اکسیجن نه ونیسي او دغه مسل ته چې دی د اکسیجن نسي چې کله اکسیجن نسي نو مطلب دا دی چې په کوم ځای کې مسل زی نو هغه چې دی هغه انرژي زیاته پکار ده هغه اکسیجن چې دی زیات پکار دی نو د مایګلوبین فنکشن چې دی هغه ډیر زیات دی د هغه چې اکسیجن چې دی رسي او هغه چې دی انرژي ورکوي نو تاسو د کلاس سیکنډ بیولوژي کې دا ټاپکونه ډېر زیات شارټ ورکړي په تاسو په لیول باندې چې دا پوره دی ورسته چې دا بیا ډېر زیات په تفصیل باندې دي هیموګلوبین او مایګلوبین چې دا ځانې ولوي دنیا ده او تاسو کوم لیول چې د کلاس سیکنډ بیولوژي هغه چې دونه پوره دی نو زه امید کوم په دې تاسو پوه شوي او که پوه شوي نو د فیډبیک چې ضرور راکړئ او د خپل ملګرو سره چې ضرور شیر کړئ چې چاته چې پیدا ورسي او په دې ورپسې ټاپک چې دی هغه بیا د بلې ویډیو سره مینه شو. ثانک یو ډېر مننه.